د ورلد سنټرل کچن په نامه د مرستندوی ډلې کښتۍ غزه پریخي او د شروع چهارشنبه په ورځ بیرته قبرس ته رسیدلې بې له دې چې خپلې خوراکي مرستې هلته کوزې کړي. له غزې څخه په مرستو بار د دغه کښتۍ بیرته تګ وروسته له هغې شوی چې اسرائیلو په یو هوایي برید کې د دغه مرستندوی ادارې اووه کارکوونکي ووژل چې یو کاناډایي امریکایي کس هم پکې شامل و. له دې سره هغه غوښتنې زیاتې شوې چې د بایدن اداره دې له اسرائیلو سره پوځي مرستې بندې کړي. سپینې ماڼۍ په دې برخه کې کومه نښه نه ده ښودلې. موږ تر اوسه د هغوی د حق ملاتړ کوو چې د خپلو ځانونو دفاع وکړي او موږ به دې ته دوام ورکړو. موږ به همدارنګه وګورو چې د پلټنو پایلې څه دي. زه نه غواړم چې له هغو پریکړو څخه مخکې اوسم چې لا تر اوسه نه دي شوي. د امریکا د مرستو تر ټولو زیاته برخه اسرائیلو ته ځي چې په کال کې نږدې $4 بلین ته رسیږي چې زیاتره یې پوځي مرسته ده. د امریکا د قانون له مخې حکومت باید اسرائیلو ته د هغو وسلو له لیږلو څخه کانګرس خبر کړي چې له $25 میلیون څخه زیاته وي. جاش پال چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د هغې ادارې پخوانی مشر پاتې شوی چې د وسلو د لیږد په برخه کې کار کوي وایي د حماس لخوا د اکتوبر د 9 له برید راهیسې 4 ځله کانګرس ته د داسې مرستو په اړه ویل شوي دي. له هغو څخه دوه د بهرني پوځي خرڅلاو تر سیستم لاندې وو چې ادارې پرې بیړنی واک وکاراوه چې د کانګرس د خبرېدو وخت یې خواته کړي. 2 ځله نور مخامخ د وسلو تر تجارتي خرڅلاو لاندې وو او کانګرس ته پرې خبر ورکړل شوی، خو لږ وضاحت و پکې ځکه د نیغ په نیغه تجارتي سودا په اړه له خلکو سره لږ معلومات شریکېږي. د دې ترڅنګ یو دفاعي چارواکي چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ سره خبرې کولې د واشنگټن پوسټ هغه راپور تایید کړی چې د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې اسرائیلو ته تر 100 ځلو زیات وسلې لیږدول شوي بې له دې چې کانګرس ته خبر ورکړي، ځکه دا بستې داسې جوړې شوې وي چې کانګرس ته د خبر ورکولو په اندازه کې رانشي. کله چې هغوی په ظاهر وایي چې اسرائیل باید د ملکیانو د ژغورنې لپاره ډیر څه وکړي، خو په پټه ورته د $100 میلیون په ارزښت وسلې لیږي، نو هلته هیڅ ریښتینی باور نشته. کله چې د بایدن اداره له خپل امتیاز څخه کار نه اخلي او لوی امتیاز یې دا دی چې امریکا اسرائیلو ته په لویه کچه وسلې برابروي. له هغې راهیسې چې هیري ټرومن په 1948 کال کې د اسرائیلو له جوړېدو څو دقیقې وروسته هغوی په رسمیت وپېژندل، د امریکا نږدې ټولو ولسمشرانو بې له کوم قید او شرط څخه د هغوی ملاتړ کړی، پرته له ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش څخه چا چې په 1991 کال کې اسرائیلو ته خبرداری ورکړ چې د $10 بلین تضمین شویو قرضو په بدل کې دي د فلسطینیانو پر مځکه د استوګنځیو جوړول ودروي. دغه احساساتي مسله چې یو هیواد ته د هغوی د خپل دفاع لپاره مرسته وشي، ځینې وخت په مختلفو برخو کې بیلابیل غبرګونونه راپارولی شي. دا په تیر وخت کې د امریکا لپاره یو ناسمه وسیله وه او زه فکر کوم چې دا د اوسنۍ ادارې په داخل کې هم ده، او همداسې زه فکر کوم چې دا مسله له اسرائیلو سره د ولسمشر د اوږدمهاله ژمنتیا له امله دوه چنده شوې، نو ځکه تاسو په دې برخه کې د کوم واقعي ګام اخیستل نه وینئ. ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې ویلي چې هغه د ورلد سنټرل کچن د کارکوونکو په وژل کېدو باندې غوسه شوی او زړه یې مات شوی چې دا د اسرائیلو د جګړې په بڼه باندې د هغه وروستی سخت ګزار دی، خو تر اوسه هم هغه پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې اکثر یې پوښتي. آیا تاسو به د پوځي مرستو په محدودولو باندې غور وکړئ؟ د پیتسي ویدا کسوارا لپاره مجاهد جواد، د امریکا غږ ډیوا، واشنگټن ډي سي.